زما خطا تسترګې وې تبل طرف تلاړې دا شانتي پاپا بیغمه کینه دی موبایل ته سنه خبر نه پاپا پاتنه نو څه خبره کوي ولې سې چلې بیا تاسو دوه خو د مرچکو په سټو باندې سواره د خلون او سم ورونه خيږي وجه څه ده دا په چلې کنه چې تا ته پټه نشته پټه نشته کنه وې مسې چل شوې ده دومره غوسه ولې پاپا چې دا دسته او زموږ مالګه ځاله سم تیاریاں کړې او موږ کوئی سوم نه دی پاپا پاتنه نو صحیح وایي یا پروردګار ما وی چې ستندر راځو چې تاسو دوه دومره غوسه یې 14 اگست ده د سچل به کوم بازار ته وبوزم او چې څو خوخي هر څه بدلواله مخه ولې زنانه غوسه نه چیزه پاتانو ته یې نه غوسه دې نه کړ ما هم دې غوسه کایدا تاسو د دوانو غوسه کارو کو کنه نو دا غوسه نه وکړنو کې دې چې سمې دل نه راځي اوس چې بازار ته وبوزم راځي اله السلام علیکم وعلیکم السلام څه کله که نور وایي دا واړه ماړه دې سمبال کړي چېرته روانې بیا دې څه قصه شروع کړله یار هلکه مسلمانه په دې ملک کې اوسېږي او تا ته د نننۍ ورځې اړو پته نشته نن ماشاءالله زموږ د ازادۍ ورځ ده که نه دته د خیال دی ازادي د څه شي ازادي او کوم ازادي ګوره زیشانه نن 14 اګست دی او په دې ورځ باندې زموږ خوږ ملک پاکستان ازاد شوی د دغې ورځې ازادي مناوو موږ نن رور لږې سترګې وغړوه په دې ملک کې موږ ته امن نه میلاویږي او ته د ازادۍ خبرې کوې که دې ته ته ازادي وې ما له ستاسو په دې ازادۍ پورې خندا راځي ګوره زیشانه بغاوت نفرت او حسد مه جوړوئ په دې ملک کې حیران یم چې تاسو ولې دومره نفرت د دې خوږ ملک نه کوئ رور زما د دې ملک نه نفرت نشته نفرت صرف او صرف زما د دې ملک د نظام نه دی ولې چې زما په ملک کې الله پاک مال هر څه راکړي دي خو که کمی دی صرف او صرف د نظام کمی دی په دې خاوره زموږ د وسایلو حق موږ ته نه میلاویږي نو موږ په کومو سترګو 14 اګست مناو کړو او کله چې د قربانۍ خبره راشي نو بیا زموږ پښتانه د ټولو نه مخکې ولاړي او په دې وطن ځان قربانوي او کله چې د حق خبره راشي چې خپل حق غواړي نو بیا وایي پښتون دهشتګرد دی دهشتګردو دا پورې سړی پیژنې د ده په کور موټرګولۍ راتاو شوې وه دوی پکې بچي مړي دي او په خپله ترې پکې خپال وتې وه ورشه ته د ده نه تپوس وکړه چې تا ازادي پیژنې تا ته به ووایي دا ملک زنده‌باد و زنده‌باد دی زنده‌باد به وي خو موږ به پکې نه یو ګوره دا وخت د دې خبرو نه دی ځئ چې ځو زویه ښکلی ملک لره الله پاک راکړلی په یو پکې د نظام کمی دی او یو چې دی زموږ په پښتنو کې اتفاق نشته زما خو تا ته سترګې وې ته بل طرف ته لاړې زما خو تا ته سترګې وې ته بل طرف ته لاړې د بل د مټو زور شوې زما ځوان محترمه د بل د مټو زور شوې زما ځوان محترمه نن تا ته ضرورت دی یہ انسان محترم